بسم الله الرحمن الرحیم. مشکات شریف او کتاب الایمان د هغې فصل اول کې دریم حدیث چې دی دا د ابي هريره صاحب نه دی. دې کې مثال دی عن ابي هريره د ابي هريره رضی الله عنه نه روایت دی. قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الایمان ایمان چې دی نو بدع و سبعون شعبة د دو څه د پاسه او یا شاخونه دي شعبې دي. فافضلها په هغې کې د ټولو نه غوره قول لا اله الا الله دا وینا کول چې د الله نه سوا بل اله نشته. وادناها او په هغې کې ادنا شعبه یا شاخ چې دی نو هغه اماطة الاذى عن الطریق لرې کول دي د تکلیف ده څیز د لارې نه. والحیاء او حیا چې دا شعبة من الایمان دام د ایمان یو شعبه یو شاخ دی. ګوره په دې کې د ایمان شاخونه بیان کړي دي، یعنی ایمان د ډېرو څیزونو نه جوړ دی. ایمان چې دی نو د ده مثال د تنې دی، لکه یو ونې او د هغې نه مضبوطه تنه راوځي نو تنې نه بیا شاخونه وځي. نو که شاخونه کم شي نو هغه ونه پرې لکه ښایست کې نقص راشي او فایده کې نقص راشي. لکه اوړي او ته بالکل څانګې لرې کړې نو هغه څه فایده بیا نه ورکوي، سوری یې کم شي. او که نه څانګې مضبوطي او شنې شنې نو هغه ډېره فایده ورکوي. اوړي کې به د هغې د سوري د لاندې ناست دی. دقه شان ایمان چې دی نو د ده مثال دلته د ستنې دی، د دې تنې دی. لکه بره حدیث کې موږ وویل ته د منځنۍ ستن د خیمې یاده کړې ده. نو ستن هم ولاړه وي او دا څلور بوټونو باندې ورته بیا د مضبوطیا دپاره ستنې وي. او ونه چې ده نو دا هم ولاړه په تنه وي. چې تنه مضبوطه وي نو هغه ونه مضبوطه هم وي، فایده ناکه هم وي، ښایسته هم ښکاري. باقي بیا هغې کې څانګې نو په څانګو باندې د هغې په ښایست کې په فایده کې اضافه کېږي. نو دقه شان چې یو سړي کې ایمان وي نو ټیک شه هغه تنه خو شتې، اوس د هغې ښایسته کول چې دي دا په څانګو کېږي. او څانګو کې بیا څه دي د ټولو نه مخکې خو حقه خبره ده چې لا اله الا الله ویل دي. ځکه په دې هیله سړی ایمان حاصل کړي، دا پکې د ټولو نه غوره ده. او د ټولو نه ادنا په هغې کې د لارې نه تکلیف ده څیز لرې کول دي. تکلیف ده څیز مطلب دا ازغۍ ګټه ده، ګندګي ده، او ته په لاره ځې هغه پراته دي هغې نه تکلیف دی خلکو ته، نو هغه لرې کول دا د ایماندار سړي کار دی. او دغه چې څوک وي نو ده کې د ایمان هغه ادنا درجه هم شته. او چې دغې نه کرکه کړي او نه یې صفا کړي نو ده کې بیا د ایمان دا شعبه او شاخ کم دی. او حیا چې ده نو دا هم د ایمان یو شعبه ده. نو اگر چې دا په دغه شعبو کې راغله خو چونکې د دې اهمیت ډېر نو دی ځان ته هم ذکر کړه. او دې حدیث کې یې څه د پاسه اویا ویلي دي د دې لا اله الا الله او د دې لارې نه تکلیف دې څیز لرې کولو په منځ کې بیا ډېر اعمال دي چې هغه ټول د ایمان شاخونه دي. هغه تاسو د حدیثو کتابونو کې کتلی شئ، په هغې باندې خلکو کتابونه هم لیکلي دي چې د ایمان کوم کوم شاخونه دي. نو هغه ډېر تفصیلي دی، موږ خو دلته تفصیل نه کوو. خو بهرحال درې غټې څانګې یې دلته بیان کړې او نور تفصیل لپاره تاسو مظاهر حق هم کتی شئ او ملا علي کاري رحمت الله علیه مرکات د مشکات کومه شرح لیکلې ده هغه هم کتی شئ. او دارنګې نورو محدثین هم د مشکات شرحه کې او دارنګې نور د حدیث کتابونو کې هغه شاخونه بیان کړي دي، هلته یې کتی شئ. دا متفقن علیه روایت دی، مطلب دا چې بخاري شریف مسلم شریف دواړو نقل کړی دی د یو صحابي نه په یو سند او په یو شان الفاظو باندې.